په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت له اعلان وروسته امریکا ویلي د دې ډلې لخوا د جوړ شوي کابینې ځینو غړو کسانو په اړه اندېښنې لري. افغان طالبانو د سې شنبې پر ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون 33 تنه نوي چارواکي اعلان کړل، خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی FBI ته د مطلوبه کسانو په لیست کې شامل دی. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د افغانستان خلکو سره بشري مرستې کولی شي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوه کړکۍ پرانیزي. ښاغلي ګوتریش BBC سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو دا مهال د ملګرو ملتونو مرستې ته اړتیا لري، خو باید داسې فضا رامنځته کړي چې ملګري ملتونه خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د اندونیزیا پلازمینې جګارتا ته نږدې له ګڼې ګوڼې یو ډک زندان کې د اور لګېدو له کبله نږدې 40 زندانیان وژل شوي دي. په تانګیرانګ نومي زندان کې داسې مهال اور ولګېد چې ډېر زندانیان ویده وو. د زندان په سیبلا کې د ډېر زیان اوښتو رپوټونه ورکړل شوي چې د 40 زندانیانو ساتلو وړتیا یې درلوده او 122 کسان پکې ساتل شوي وو. په وژل شویو کې 2 بهرنیان هم شامل دي چې یو د پرتګال او یو بل د سویلي افریقا اوسیدونکی وو. روسیا وایي تر اوسه پورې لا په پام کې نه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره خبرې وکړي، خو د دغه هیواد حالات په ځیر سره څاري. او په وروستي خبر کې راغلی چې ملګري ملتونو کې د نړۍ 20 هیوادونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو او له هغوی سره د راتلونکو همکاریو او ګډ کار په اړه پر یو میکانیزم خبرې اترې کوي. دا غونډه چې امریکا رابللې ده د نړۍ 20 هیوادونو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د غراض له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او شرایطو هم خبرې اترې وشي.